أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر یوسلو وم او یوسلو اتم بوایو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. اللہ تعالیٰ دې موږ تاسو په دې باندې پوه کړي. الله دې موږ ته د قرآن کریم آسان کړي. اللہ تعالیٰ دې موږ د سینې په خلاصي کړي. یاد ساتئ د دې قرآن کریم باندې پوهې دپاره د الله تعالی توفیق، د الله تعالی فضل د سینې د الله په لاس کې دي. هغه وغواړي نو سینه خلاصه کړي. الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الم نشرح لک صدرک، آیا تا سینه ما خلاصه کړې نه ده؟ یا الله ته زموږ سینې د قرآن کریم دپاره خلاصې کړه د خپلې رضا دپاره، او زموږ اعمال د قرآن کریم مطابق کړه. الله تعالی ته زموږ ربي او بیا دعا الله تعالی خودلی دا چې رب اشرح لي صدري، الله زموږ سینه ای رب خلاصه که زموږ سینه. موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي د هغسې دعا کوه. نو بهرحال تاسو چې کله قرآن کریم وایي په خپل محنت باندې اعتماد مه کوئ. دا زموږ ذمه داري ده چې خپل محنت به کوو، او سینه خلاصېدل دا د الله په حکم کې دي. نو د الله تعالی نه دعاګانې الله سره هغه تعلق د الله تعالی سره د حسن عبادت د عبادت په کې حسن چې کوم دی، کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام سره هغه کومه مکالمه شوې وه، هغه همدغه مطلب دی چې ته داسې عبادت وکړې چې زه الله ګورم. نو هغه هله کېږي چې الله سره تعلق هم دومره مضبوط وي. نو هر عبادت چې د الله تعالی سره د تعلق هم دومره مضبوطیا باندې وي لکه الله چې ګوري، بیا په هغه کې خیر او برکت دروازې خلاصې شي. بهر الله دې موږ تاسو لارې دروازې د سینې او د اعمالو او د جنت الفردوس لپاره د خلاصې کې اللهم امین. قرآن کریم عادت دا دی چې د یو ګروپ ذکر وکړي، بیا بل ګروپ ذکر کوي، د کفر ذکر پسې د اسلام، د کافرو پسې د اسلام، د جهنم پسې د جنت. الله فرمایل چې هلته به ځینو چهرې به تورې وي، ځینو به سپینې وي. نو د تورو چهرو باره کې الله فرمایل، تور مخونو باره کې چې تاسو د ایمان نه بعد بیا کفر وکړو. اوس الله تعالی د سپینو چهرو مخونو ذکر کوي. و اما الذین و اما او هر چې الذین اغه خلق دی ابیضت چې سپینې به وي وجوههم چهرې د میخونه د هغې مخونه د هغې ففي بس هغې به کې رحمت الله پر رحمت د الله کې وي. ففي رحمت الله بس هغې به پر رحمت د الله کې وي. رحمت مطلب دلته جنت ته د الله رحمت ظاهره خبره ده. الله رحمت بیا د هر خیر دروازې دي د الله په رحمت کې به وي، یعنی جنت کې به وي. هم دوی به فیها په دې جنت کې د الله په دې رحمت کې خالدون همیشه همیشه به وي. خالد همیشوالي ته وایي، همیشه به وي. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې جهنمیان به جهنم ته لاړ شي، کوم چې مستقل جهنمیان دي الله تعالی دې موږ تاسو بچ کړي، او جنتیان به جنت ته لاړ شي. جهنم دروازه به الله بند کړي، مرګ به ختم شي، ذبح به کړي د ګډ په صورت کې، او جهنمیان به همیشه جهنم او جنتیان به همیشه جنت کی. ولا دې موږ تاسو ته جنت را نصیب کی. نو الله فرمایي تلک دا آیات الله، آیتونه د الله دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي دا د الله آیتونه دي. الله وایي نتلوها چې مونږ تلاوت کوو علیک پتا باندې، مونږ لولو پتا باندې بالحق حق سره. حق صحیح ته وایي، بار بار ما معنا کړې ده. حق یو روشندان چې وي په هغه کې چې کوم موږ کړکۍ فټ کوو، دا چې داسې پکې فټ شي چې سریمو د هغه کې زیاتې او کمی نه وي، فټ برابر. نو الله د آیتونه حق دي. څه مطلب؟ دا هر حالت کې، په هر وخت کې، په هر چا، په انفرادي، اجتماعي، په حالاتو، په واقعه، یعنی هر صورت د دې حق دی، فټ دی، برابر دی. دا سړی نشي ویلی چې دا آیتونه په مخکې زمانې دپاره اوس دپاره نه دي، فلاني دپاره دي ما دپاره نه دي، ګرمي دپاره دي ساړه دپاره نه دي، جنتي دپاره نه 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 نه. هر هغه پهلو چې دی آیتونو سره تړلی شوی دی، د آیتونو سره د هغه حق دی. د الله هر بیان حق دی. الله حق دی، جنت حق دی، جهنم حق دی. د الله چې څه دي داس الحمدلله. نو وما الله او نه دی الله یریدو چې اراده وکړي ظلمن د ظلم کولو للعالمین په خلقو باندې، عالم باندې. ظلم حق تلفی ته وایي، حق وهل. الله حق نه وهي د چا. د دې به ډېر وسیع مفهوم دی.
ظلم الله ازکه چې الته د جهنم ذکر وشي، د مخ د تروالو ذکر وشي، د الله تعالی طرف نه د عذابونو ذکر وشي، نو انسان په ذهن کې عجیبه سوالات راځي. بیا الله فرمایي الله ظلم نه کوي. الله خو انسان د سزا د پاره پیدا کړی هی نه دی. الله خو انسان د جنت لپاره پیدا کړی دی. خدا د انسان خپل هغه اعمال دي چې د تکلیف دنیا کې یا په د مرګ نه بعد رسیږي. ځکه چې الله تعالی فرمایي چې وما اصابک من مصیبت، سم مصیبت چې تا ته رسیږي نه دا فمن نفسک، دا ستا د خپل طرف نه دي. الله چا باندې ظلم نه کوي. الله تعالی چا باندې ظلم نه کوي. دا د الله تعالی په طاقت کې دي چې څو غواړي هغه وکړي. خو الله تعالی دا غواړي نه چې چا سره زیاتې وکړي. که چا مخ تور وي دا به د خپل عمل وي، که څوک جهنم ته ځي دا به د خپل عمل وي، که چا ته سزا ملاویږي دا به د خپل عمل وي. الله لارې دواړې کلاو کړي دي. او د دې ظلم متضاد لفظ چې دی هغه عدل دی، انصاف. الله په هر معاملې کې انصاف کړی. څومره ته خبرې دومره حساب کیږي، څومره ته طاقت ته دومره حساب کیږي، څومره ته کولی شي دومره معامله به الله تعالی تا سره کوي. ډېر عجیبه انسان د الله تعالی په باره کې بس څه وایي چې الله باره کې سړی بیان کوي نو هغه پوهېږي نه چې زه کومه خبره د الله تعالی په صفت کې بیان کړم کومه هغه به حق ادا شي. موږ خیر نشو ادا کولی به هر حال، خو بس یو یعنې صرف هغه خپل هغه یو ذمه داري د پوره کولو صرف یو ادنا غوندې کوشش دی که الله یې قبول کړي نو بیا دا هم ډېر دی. نو تا الله تعالی په یو صورت کې حق تلفي نه کوي، ستا طاقت مطابق، ستا صلاحیت مطابق، ستا اندازې مطابق. او دا خبره ورسره ذهن کې ساته چې الله نه پټېدی هم نشي چې تا یو قوت بوي، طاقت بوي، کولی به شي او ته به ونه کړې. الله ته به ګوندې پته نه وي. الله بیا د خیر معامله کوي. الله تعالی معافي دروازې کولاوي دي، رحمت غالب دی په غضب باندې. الله تعالی دې مونږ تاسو د هر چا ظلم نه بچو ساتي. او د الله تعالی طرف نه خدا تصور کول هم د کفر نه هم زیات بل ټکی شته نه. نو الله تعالی ظلم نه کوي په چا باندې. نو دې وجې نه الله تعالی فرمایي چې که تاسو ته تکلیف رسیږي دا ستاسو خپلې هغه دی، او نه په بدلې کې کمی کوي. لکه تا بدل جنت ته نو الله یې رګ راکم کړي، یا تا درجې اوچتوالی دي او ته الله یې راکم کړي. داسې الله نه کوي. نو معنی زده کوي. واما الذین، او هر چې هغه کسان دي یا لیکن چې هغه خلق ابیضت چې هغه سپینې بشي، سپینې بوي، وجوههم هغه مخونه د هغه سپین بوي، مخونه د هغه ففي رحمت الله، بس دی به پر رحمت کې وي د الله تعالی طرف نه، یعنی جنت کې به وي. هم دوی به فیها په هغه کې هغه جنت کې د الله پر رحمت کې د الله خالدون همیشه به وي. تلک دا آیات الله، آیتونه د الله دی، علی نتلوها چې مونږ لولو هغه یعنی آیتونه علیک پتا باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي دا د الله آیتونه دي چې مونږ تلاوت کوو پتا باندې بالحق، حق سره ټیک ټیک په هر حالت کې د ادا کولو د حق. وما الله، او نه دی الله تعالی یریدو چې اراده کوي ظلمن د ظلم للعالمین په عالم باندې.